إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره من د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت من بیانو. په اخرنی درس کې موږ دا خبره کوله چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ښکاره دعوت شروع کو نو مشرکینو تنگول شروع کړو او قسمه قسم طریقې او خپلې کړې د دې لپاره چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا دعوت ودرو. مخکې د دې نه چې هغوی بدني اذیت ورسي رسول صلی الله علیه وسلم ته او مسلمانانو ته، نو هغوی یو څو طریقې خپلې کړې چې هغه موږ ذکر کړې وي تفصیلا. یو طریقه به کې دا وه چې په رسول صلی الله علیه وسلم پورې به خندا کوله. یو طریقه به کې دا وه چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره بحث مباحثې کولې چې راشه راځي کو مال غواړي، ښځه غواړي، مشرتیا غواړي، څه غواړي څه غواړي، موږ به درې درکو. یو طریقه دا مو چې د هغه د تره سره خبرې وکړي، او یو طریقه دا مو چې د هغه نه معجزې غوښتې وخت په وخت داسې وکړه داسې وکړه. نو یو طریقه دا وه چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې ته هم ګزاره وکړه موږ به هم ګزاره وکړو، ته زموږ د دې معبودانو بندګي کوو موږ به ستا د دې معبود کوو. یو طریقه دا وه چې رسول صلی الله علیه وسلم یې ویرو تا به څوک مړ کړي، ته به یوازې پاتې شي، دا قوم به دې پرېږدي، څوک به سره غم ښادي نه کوي. او دا قسمه خبرې رسول صلی الله علیه وسلم ته وکړې، خو د دې څه نتیجه راونه وته او رسول صلی الله علیه وسلم پاک خپل دعوت کې مخې ته روانو. بیا موږ اخرنۍ خبره دا وکړه چې کله هغو ته پته ولګېده د نبوت 4 کاله تیر شو، څه د پاسه 4 کاله، نو هغوی چې اوس راځه دوی له بدني اذیت ورکول غواړي چې هغه ظلمونه دي او زیاتې کول دي. نو د هغې دپاره یو کمیټي جوړه کړه چې 25 کسان یې د هغې مشران کړو، او دا په قریشو کې مشران وو. او د دې 25 کسانو مشر یې جوړ کړو ابو لهب، چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم خپل تره و. د مشورو نه بعد دوی دا فیصله واغسته چې اوس به موږ دا قدم اوچتو چې دوی له به بدني تکلیفونه ورکو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او مسلمانانو ته هم. خو دومره ده چې مسلمانانو ته تکلیف ورکول د هغوی ته اسان و، او په هغه وخت کې غالبا مسلمانان هغه کمزوري کوم چې مسلمانان شي. خو رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکول هغوی ته لږ ګران په دې و چې یو خو د رسول صلی الله علیه وسلم خپل یو مقام او شان و، او بل دا چې د هغه تره د هغه سره ولاړ. خیر د هغې باوجود هغوی شروع وکړه، او په هغې کې ما یو مثال 2 بیان کړي وو. د دې کمیټې مشر ابو لهب و، او ابو لهب د دې ټولو نه تیز و، او اولنی مخالفت هغه د رسول صلی الله علیه وسلم کړی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د صفا په غر باندې ولاړو او دعوت یې ورکړو، نو ده ورته وویل تباه شي. بیا ابو لهب دا چل وکړو چې د رسول صلی الله علیه وسلم 2 لوڼه چې د هغه په 2 زامنو واده وي، عتبه او عتیبه، هغه دواړې په دې خپلو زامنو باندې طلاقې کړې، او د دې مسلې تفصیل مخکې تیر شوی. بیا چې د رسول صلی الله علیه وسلم زوی مړ شو عبدالله، دویم زوی په قاسم پسې په وړوکوالي کې، نو بیا ابو لهب رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ستا ذکر او تذکره ختمه شو. او دا خبره موږ بیانه کړې وه چې ابو لهب به په رسول صلی الله علیه وسلم پسې شاته ګرځېدو، خصوصا د حج په موسمونو کې، او خلکو ته به دا وي دا زما وارث دی، پېژنم دروغجن سړی دی، او کله به یو جادوګر دی، کله به یو لیونی دی، کله به په ده باندې پیریان دي. او بعضو سیرتونو کې داسې هم راځي چې خاورې به ورسره لاس کې وي، کاڼي په دې باندې به یې د شان رسول صلی الله علیه وسلم ویشتو هم. او دا د هغوی یو طریقه وه روانه وه، او بل طرف ته د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت هغه هم روانو. دا خبر د فائدې لپاره یې ساتي چې تکلیف ورکول په 2 قسمه، یو ته تکلیف نفسي معنوي وي، او تکلیف معنوي هغه دا دی چې انسان ته تکلیف رسول، هغه تکلیف دې ښکاري نه بهر
په بدن باندې نه دی چې دا سړی ووو ګزارې ولا ورکو نه داسې تکلیف نه دی نو دې ته ویل کېږي تکلیف نفسي معنوي او کافرانو شروع په دې باندې کړې وه ډایرک هغوی بدني تکلیف ته نه دی وړي چې ډایرک ظلمونه شروع کړو چې ډایرک ظلمونه شروع کړو عذابونه ورکول نه رسول صلی الله علیه وسلم له اول دا تکلیف ورکړی او دا اذیت یې ورکړی نو کله به ورته شاعر وي کله به ورته جادوګر وي کله به ورته لیونی وي کله به ورته څه کله به څه دا هم یو تکلیف ورکول دی او ما ووایي چې دا تکلیف دی تکلیف معنوي نو کله به څه وي لك الله سبحانه وتعالى بالقرآن كي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون أي من بوس قول معبودان بريدو ديو الشاعر والليوني سليد بارا ديو تكليف وركول رب العالمين بوخ دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفاع کولا او دا احساس به ورکو چې ګوره ته یوازې نه زه تا سره یم د هغې په رد کې الله ووي وما علمناه الشعر وما ينبغي له الله وایي نو ته ما شاعري ښوولې ده او نه پیغمبر د شان سره دا ښایي چې د شعر او شاعري وکړي ان هو الا ذکر وقرآن مبین دا خو نصیحت دی ښکاره قرآن دی دې کې د شاعرۍ څه دي په بل ځای کې الله وایي مشرکانو بسوي ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون یو بل ته دا شاعر دی په دې باندې بم مرګ راشي لکه څنګه چې پوخاني شاعران مړه شوي څو وخت پورې به د خپل شاعري وکړي نبی به دې غلی شي رب العالمین به ناشنا رد کوي قل وای پیغمبر دی مشرکانو تا تربصوا انتظار کوي فإني معكم من المتربصين زم انتظار کوم ګوري چې مرګ په چا راځي او څوک به ختمیږي او د چا ذکر به ختمیږي او د چا دعوت به ختمیږي بیا الله مخکې سوی ام تأمرهم احلامهم بهذا الله وی د دوی دماغ دوی ته وایي چې دا شاعر دی رد کوي دوی ګوره په دننه زړه کې مني چې دا شاعر نه دی دوی دا هوښیار خلک دي دوی ښه شاعران پیژي ام هم قوم طاغون اصل وجه دا الله وی دا سرکشه دي نور دوی ته هم پته دا شاعر نه دی خو دا د تنګولو یوه طریقه ده ښه چې دا طریقه به ختمه شوه دغه عذاب نفسي دی عذاب معنوي یو سړی تنګول ایذا اذیت ورکول کله کله به سوي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا قرآن وی اله بله په دره کوي شو نو په مکه کې خو غټ مشران خلک شتي په طائف کې غټ خلک دي یا په طائف په دې مشرانو کې بچا نازل شوی یا د مکه په دې مشرانو کې بچا نازل شوی او دا خبري او مخې ته رواني او رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسیدو دي خبر ما خبره دي پوری راوغسته چې رب العالمین وخت په وخت د رسول صلی الله علیه وسلم د تسلی لپاره آیتونه نازل کړي په یو ځای کې الله وی او سناشنا اطمینان غل ورکي او سناشنا نصیحت وته کوي قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون پیغمبر موږ ته پته راځي ته به خبرو خپکی دا کوم چې دوی ته کوي ته به غم کې اچي ته تنګي خدای دې ساته فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون دوی تا دروغجن نه غني دوی اصل کې دشمنی د الله سره ده نور ته سلويخ کال پورې دوی سره وي خپ مرګرتیا د سره کوله خو دشمنی ټول د دین د لاسه تاسو سره جوړه صبر کوه او یم دي چې سبحان الله نن سوال چې څوک حق بیانې کدا حق دې تلر کو دا حق دې عالم نه لري کا دا ټول خلکو سره محبت کوي خو مسله دغه چې د حق بیانې دشمنی په اصل کې د حق سره ده د فلانی او د علانی سره نه ده وزه د قران او زه مثال کې قران او حدیث مسله بیان کوم یو سړی نه لګي ما سره په ما بردونه کې د دې شی د دغه اصل کې د زما سره ذاتی دشمنی نشته دشمنی دغه چې د سړی د قران او حدیث ویلي بیان کړو
نو که دا قرآن او حدیث ته چې د منځ نه لرې کړو بیا هر څه روغ رمټ دي. بیا زموږ یو قوم دی او یو ملک دی او یو علاقه ده او یو پښتو ده او بیا به کې هېڅ هم نشته. خو صرف مسله دغه ده چې د قرآن او حدیث بیانولی کېږي. نو الله دې پیغمبر ته دا وایي فإنهم لا يكذبونك، دوی تا نه دروغجن ګڼي، دوی اصل کې دشمني د الله سره ده. رب العالمین ورته وایي ولقد كذبت رسل من قبلك، ستا نه مخکې پیغمبرانو ته داسې ویلی شوي دي، تاسې اولنی پیغمبر نه یې چې ته خلک داسې وایي. الله څه وایي فصبروا على ما كذبوا، هغوی صبر کړی وګوری وایي وأوذوا او خط تکلیفونه هغوی ته میلاو شوي حتى أتاهم نصرنا تر دې چې زموږ مرسته راغله. ولا مبدل لکلمات الله، پیغمبر زه چې کومې وعدې وکړم ګوره زه د هغې خلاف ورزي نه کوم، نه زما خبره بدلیږي. ولقد جاءك من نبأ المرسلین، او تا ته خو ما د پیغمبرانو واقعې درلېږلي، دغه اوره دغه بیانوه. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. او کته دا وی چې نه دوی ته هر نخه میلاو شي او کومه مطالبه چې دوی کوي دا به دوی ته میلاویږي او صبر نه کوي بیا ولته پیدا کسې ځکه زګی دا خدای الله حکمت ته د دوی هر خبرې جواب خو بنه کی. دوی نن یو مطالبه کوي سبب بل کوي بل کوي بیا بل کوي بیا بل کوي، دا د هغوی طریقه وه. فبل ذكر الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته سوی ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، موږ ته پته ده چې ستا د سینه تنګه شوه دوی په دې خبرو باندې. خو بیا ورته الله نصیحت کوي فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، الله ته سجدې وړې لګوه او خپل رابطه د خپل رب سره مضبوطه ساته، زړه به دې برابري. نور دا موږ ته پته ده چې سته په دې خبرو باندې تنګي. ځای په ځای الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته د صبر تلقین کړی چې صبر او صبر دا مرحله ده د صبر، ځکه چې ابتدایي ورځې دي د مسلمانانو طاقت نشته. رب العالمین ورته سوی فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، اے پیغمبر دې صبر وکړه لکه څنګه چې به پیغمبرانو کې هغه مشرانو پیغمبرانو کړی او باندې سختي تیرې شي. اولو العزم څوک دي؟ نوح علیه السلام څومره سختي به تیرې شي، 900 کاله داود یې کړه هو شروع وکړه دا وی به صبر وکړي. ابراهیم علیه السلام دې ورته چولې شی او د ملک نه شړلې شی دې قوم سره ټول دښمنی کړي، ستا خو لا ابتدایي ورځې مخکې به صبر وکړي. موسی علیه السلام دې څه دغه سره نه دي شي. عیسی علیہ السلام دی نو دغه سره څومره ظلمونه دي کافرانو کړي دي نافرمانو خلکو. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. وبل ذکر رب العالمین وی فاصبر صبرا جمیلا، صبر وکړه او ښایسته صبر وکړه، او ښایسته صبر دی ته مضبوط صبر وکړه. ځکه دا کمې سختې چې به تا را روانې دی پیغمبره دا ګوره غرونه ویلې کوي، دا کمی سختی چې به تا به را رواني دا ګوره غر ریزه ریزه کوي، دا به تا سره قسمه قسم پتا و بیماریان هم راځي، زړه به دې هم تنګېږي، سینه به دې هم تنګېږي، خفه کېږي به هم، غمجنه کېږي به هم، نه صبر به کوې. سبحان الله روان درس کې خو نه شي کېدی شي هغې نه بعد کم درس به یې کې راشي که الله ژوند راکړو، خو په دې روانو درسونو کې به دا واقع راشي چې بیا په دې مصیبتونو له پاسه دا مصیبتونه دی چې د رسول صلی بیبي خدیجه رضی الله عنها وفات شوه، د هغه تره وفات شو ابو طالب، وایي کې یوازې رسول صلی پاتې شو، هغه خپلو خپلوانو کې چې کوم نږدې خلک هغه ته وفات شو. نو په دې ټولو کې ضرورت دی څه ته فاصبر صبرا جمیلا. وبل ذکر د الله سوی څه ناشنا خبره ورته کوي واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، اے پیغمبر صبر کوه د خپل رب فیصلې د صبر کوه، موږ ورته تعینو موږ دې ساتو. فإنک بأعیننا زموږ نه خوا دې خوا کېږي نه، هر ټیم ستا حالات موږ ته معلوم دي، هر ټیم تعینو. فإنک بأعیننا ته یې زموږ په سترګو باندې، موږ په سترګو مطلب یې موږ په خپلو سترګو تعینو تا ګورو. په بل ځای کې د الله سوی فاصبر ان وعد الله حق، پیغمبر صبر کوه، الله چې ګوره کوم لوز کې د رښتیا لوز دی،
حق لوز دې پوره کیږي به نتیجه به مستاسو لپاره کامیابی به مستاسو عزتونه به مستاسو ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون دا عزت والله ورکی دی مؤمنانو ته دی مسلمانانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا غمل ګرو ته الغرض زي په زي رسول الله ته صبر تلقین شه او د رسول الله طریقم د قو صبر مخکې برایش چې دی مشرکانو منافقانو د دین دشمنانو دا خو پرې د رسول الله ته تکلیف ورکړي دغه په بدن کې بلکې دا خبر رسیدلې د رسول الله کور والو ته رسول الله تنگ کړي د کور والو مبارک یو دغه په بیبي زمونږ ګرانه مور او قدردانه مور ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها پاګې باندې بوتان لګولو نو دا ټول تنګول زما دي علماء ته دي ملګرو ته دي دعات ته دي ټول ته نصيحت چې خلک بستا د کور والا مبارک خبرې کوي او ته بس خبره کوي ته به تنګي نو کله به وی چې پتا کې دا مرض دی کله به وی د کې دا چل نو کله به وی چې د خزه دي سره ولعیاذ بالله کله به وی د لور دي سیوا کله به وی د خاندان دي سره کله وی د مور پلار دي سیو دا ټول خبرې وکي دا مخې ته راځي خو دې ټول لپاره د الله د نصیحت یا ساتي فاصبر صبرا جميلا صبر وکي کار مخې ته ځي چې صبر نه کې کار وراني نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه صبر کې مشرکانو قسمه قسم تکلیفونه رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کول تر دې چې دغه ذات ته ورسېدو دغه کور والو ته ورسېدو د بچي وینه کې او د دې خبرې چې هغه په خله باندې راځي عبد الله ابن عباس له روایت ته وکړه چې کعب بن اشرف راغ مکې ته کعب بن اشرف په کوم ځای مدینه کې راغ مکې ته د هجرت نه مخکې نو د مشرکین په سره جمع شو ټول ته انت خیر اهل المدینه وسيدهم تب مدینه کې غوره انسان دی غوي مشري هغه ته یو نه وی الا ترى الى هذا الصنبور تاسو دې صنبور ته وګورئ ته دې صنبور ته وګورئ صنبور کې مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او صنبور هغه چې د عربی کې ویل کېږي چې د بچی نه کېږي کمزورې سوکې نه یي نتی مخې ته سوکې نتی شاته سوکې نو سره مرګري نو سره څوک مرسته کوي وی وګورئ دې صنبور ته والعیاذ بالله قوم پرې خو دې وی دې وی چې دې زمونږ نه غوره او تا ته پته لري چې مونږ د حجیانو خدمت کوو او د مکې ته چې څوک راځي مونږ دغه خدمت کوو مونږ دغه د وبو بندوبست کوو مونږ دغه د خوراک بندوبست کوو تسه نکعب ته جواب کوي انتم خير من تاسو غوري ددنه الله سبحانه وتعالى آیت نازل کو ان شانئک هو الابتر ای پیغمبر ست دشمن به خیره ست تذکرہ ست ذکر دبه پاتې کیږي په ټوله دنیا کې تغم کو دی دغه شان به رسول سم تنګو ده ابو لهب خزوه دغه نوم ام جمیل بنت حرب ابن امیه او ده ابو سفیان خوروه ناغیبم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه رسول او غدي سي چې غنی به راوړي لرګي به راوړو د به د رسول صلی الله علیه وسلم په لار کې خورول او د شپې به دغه دروازې ته دغه چول او د دې څخه خزو سیرت کې راځي چې ډیره جبوره خزوه پر رسول سم په سی به کنځلي کولې بدی ردی به ویلې هغه باندې به بهتانونه تل قسمه قسم او دغه شان د فتنې د ور چې کم دی دا به تیزو او تل په یو ځکه به خبره کوله په بل ځکه به خبره کوله دا پیغمبر دي سره دا دي سره ځکه الله سبحانه وتعالى په سورۃ اللهب کې دي ته حماله الحطب ویلې او حماله الحطب هغه زنانه چې د یو ځینه خبرې بل ځای ته وړي د یو ځینه بل ځای ته وړي او یو مطلب دا چې لرګي به راوچتول یعنی لرګي به راوړو د رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته بچو رسول صلی الله علیه وسلم د شپې روانو او پته به وته نو مخې ته بغنی پرته په دې غنو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک به ټولي چې د وینو سری شو او کورته به رسول صلی الله علیه وسلم راوته او کله چې الله سبحانه وتعالى تبت يدا ابي لهب وتب سورۃ نازل کو او دې ته پته ولګید چې زما د خاون خبره بګی شوی ده نوراله پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې او هو جالس فی المسجد عند الكعبه او رسول صلی الله علیه وسلم ناسو په مسجد حرام کې د کعبه سره خوا کې
ومعه ابو بکر الصدیق رضی الله عنه او دا غسر ابو بکر الصدیق مخواکو او دا چراله ځان سره شګي یا کانی یا خوري بلاس کې راغستې وراله وی فلما وقفت عليهما اخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې دا ودرې دالته الله سبحانه وتعالى د دې نظر بن کو رسول صلی الله علیه وسلم ښکارید فلا ترى الا ابا بکر نصربت ابو بکر رضی الله عنه ښکارید وتوی یا ابا بکر اين صاحبك اغه ملګری دی کوم ذکر نه هغه ته ولغه ته سوي وی حجانا اخو مونږ په بدر دی ویلي مونږ ته خبر راغله یعنی د غایتونه یادول او شاعری کړي د پمنګ په شعر او شاعری کې موږ په خبري کړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه زما دي د دې کور پر رب باندې قسمی چې ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به نه هغه شعر او شاعری کې نو ته دې څه پتهشتي ندی بیا بتلو کې وی زه شاعر ما وره د شعر مذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم محمد دا غنومو نو دوبو ته مذمم وي مذمم هغه چاته ویل کیږي چې داغه بدی ویل شي یعنی بد انسان نو وی مذمما عصینا د دې بد انسان خبره موږ نه منو و امره ابینا د حکم نافرمانی کوو موږ ودینه قلینا او د دین موږ پرې خو دې هغه موږ گزار کړي سبحان الله یو حدیث کې درځي په صحیح بخاری کې د ابو هريره رضی الله عنه وی رسول سلام دا خبره کړې ده الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم وګورئ څومره تعجب خبره ده الله زمانه د قریش د کنزلی څنګه اړي دي کنزلی ماته کوي د دوی په ګمان کې د خماتري خدا ماته نه دي څنګه ويشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد دوی مذمم ته کنزلی کوي مذمم په بدر دوسره دی زغ محمد زغ مذمم نه یم نو دوی کنزلی په معنی لکه دا نوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا واخذ د ابو لهب ام جمیل چې الله سبحانه وتعالى دې تذکره په قران کې کړی دا د بدر خپل خاون سره په جهنم کې او غاړي ته بوت الله سبحانه وتعالى پړې چولې د ور خپل بم د ور نه جوړ شوی او غبر دې غاړي ته پروت او دا مړ شوی موي دي سوا بخیله خزوه لرګول بم په خبره ته لرګي وروړو نو چې ته ګډې راغستې دي او داګه د پړې چې د سر نه مری تر کوشونو بازی باندې حساب بن شو بڑا شی و مردار شی دا یو طریقه و د رسول سم د تنگولو خ ابو لهب چې کوم دی د رسول سم خپل تر دی او د رسول سم گاونډیم دی او د رسول سم کور او د ابو لهب کور د بالکل دی یو بل سره لګی تریو نو ځکه به دوی ډیر زیات تنگو او سیرت کې دا راځي چې کوم کسانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له تکلیف ورکو په کور کې دنه هغه د یوسو کسان دي الحکم ابن ابي العاص دیم دی عقبه ابن ابي معيط دریم دی عدي ابن حمراء سلورم ابن الاصداء الهذلي او پنځم دی ابو لهب دی او په دې ټولو کې د یو کس اسلام بیا قبول کړو چې هغه ته ویل کېږي الحکم ابن ابي العاص دي ظالمانو بده چل کو چې رسول سم بکله په کور کې په منځ باندې نو دی بدلی ګډو بيزو د ګندګي د لری کلمې د شي راوسو د به رسول سم باندې راغزار کړو او دې سی بهم کول چې رسول سم په کور کې به کټوي هغه باندې کړي و او سبب باندې کړي په پتیله کې دوی بو ته په کټوي کې د ګن بلا راوچول دنه بیا رسول سم مجبور شو چې هغه ځان له وجوده کوټه جوړ کړه وړا یو کمره د عبادت لپاره چې دوی نه بګي پټي او سیرت کې دا راځي چې کله به دوی دا ګندګي راوچول د رسول صلی الله علیه وسلم په دې کټوي کې او داغه دې کور ته نو رسول سم په لرګي باندې یو لرګي به سره په هغه باندې به دا ګندګي راوچته کړه او بهر ته وروته او دا आवाज به وکړه چې به دا کچر گزارله وي اے د عبد مناف خاندان ايو جوار هذا دا کوم ګاونډي توپ دی دا ګاونډي توپ دي شي دا کوم اخلاق دي تاسو دا اخلاق دي شي دې جن درس غسته غواړي چې رسول الله څومره صبر کوي او د څومره صبر خاوند دی هغه چې دې په جواب کې هغه دی وی د عبد مناف خاندان او داغه بچو ايو جوارن هذا دا کوم ګاونډي توپ دی تاسو چې کوي دا کوم انسانيت ته تاسو کې چي دی او دا کوم زړه دی چې په تاسو کې دی چې تاسو یو سړی دي سي تنګوي او په دې ټولو کې
د ټولو نه غټ خبیث انسان هغه عقبه ابن ابي معيط. عقبه ابن ابي معيط د دې ټولو کې تیز او هغه دا چل کړو. حدیث کې دا راځي چې امام بخاری دا حدیث اورید عبد الله بن مسعود رضی الله عنه و چې بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت. رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر منځ کو د کعبه سره په خوا کې و ابو جهل واصحاب له جلوس. ابو جهل الناس او داغه باز ملګری هغه الناس. اذ قال بعضهم لبعض دی بعضو ته دا خبره وکړه وی ايكم يجيء بسلا جزور بني فلان. څوک بلار شي د پلاني زینه د اوخ د بچو د ګندګي او کلمی او لري او دا شینه براوي او د په املا باندې به واچي هغه په سجده باندې. فانبعث اشقى القوم. په دې ټولو کې چې کوم بدبخت او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه پاسه او هغه عقبه ابن ابي معيط هغه پاسه ویزه به دا کار وکړ. فجاء به دا ګندګي د سره راوړه. فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم چې کله رسول صلی الله علیه وسلم سجده ولګوله وضعه على ظهره بين كتفيه. د رسول صلی الله علیه وسلم په ملا باندې دا ګندګي کې خوده دغه د دوه ولو په دې منځ کې. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وانا انظر لا اغني شيئا لو كان لي منعه. او مو د خکته طاقت من رسیدو. مسلمانانو عموما کمزوري به مسلمانانو کې کمزوري او باو کې کمزوري عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ما سره دې مضبوط خاندان او دې طاقت سنونو ما کتو. فجعلوا يضحكون. نو ټول په خندا شو کله چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا ګندګي له پاسه واچو ويحيل بعضهم على بعض. دومره خندل چې په یو بل باندې کېږي راکېږي دیو یو لاس رواچو د بل په دی وګ باندې لاس کې. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. او رسول صلی الله علیه وسلم د سجدې په حالت کې سر نشو چتوله. دغه چالت به شاته ګندګي پرته. حتى جاءته فاطمه. تر دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم خبر شو هغه له فاطمه رضی الله عنها دراله په جوابانی فطرحت عن ظهره او د پلار د املای صفا کړه. فرفع رأسه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل سر اوچت کو به دوی اللهم عليك بقريش. یا الله د قریش سره پوښ. بیا رسول صلی الله علیه وسلم د دوی نمونه واغستو. اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة وشيبة والوليد وأمية وعقبة. وكسان رسول صلی الله علیه وسلم یاد کړو یا الله د دوی سره پوښ. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فوالذي نفسي بيده. باغرب من قسمي لچا پلاس کی زما ساده. لقد رأيت الذي عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليب. وما بخبل سترګو باندې دغه وکسان لیدلو کم چې رسول صلی الله علیه وسلم یاد کړو د بدر په کوی کې مردار پراته و دا ټول کم چې رسول صلی الله علیه وسلم تنگ کړو. رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته خیری کړي. امیہ ابن خلف کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم وریدو وی په خله باندې بس سپک سپوري ویل کنځلې به وکړي بدر دی به پسترګو به اشاره وکړه په لاسونو به اشاره وکړه. رب العالمین د آیتونو نازل کړو ویل لكل همزه لمزه. د دې لپاره تبعی د دې لپاره هلاکت. او د همزه مطلب دی هغه سړی چې هغه بدر دی ښکارا وي او لمزه هغه چاته ویل کیږي چې په شیشه پسې وي. د رسول سم تخکارا هم بدر دی او په شیشه به پسې بدر دی. دومره تکلیفونه رسول سم لور کړی چې د دې امیہ ابن خلف یورورو ابی ابن خلف. دا ابی ابن خلف او عقبه ابن ابي معيط د دوه مرګریو ډېر نږدې ملګریو دی. بل سره په مخه ګرځیدو. نو یو پیر عقبه کېناستو رسول صلی الله علیه وسلم سره او داغه نه خبري واورېدې. عقبه چې کله کېناستو د ملګری ته خبر شو چې هغه د ابی ابن خلف. ابی ابن خلف نو هغه له زورن ورکړه بدر دی وته وي ته تلوي دا په خو کې نشو زه تاسو سره دوستی نه کوم دنه زما واست دوستی ختم شو. ابی او عقبه د دې بل سره لګیادي او عقبه ته له رسول سره خوا کې ناسو. نبی او ته عقبه وی نو زه سو کوم چې تر ازي شي وې زه په دې راځي کېږم چې ته دغه سره بیا کېنی. ابی وته وی ته به سره بیا کېنی او دغه په مخ بلاړی تو کې هغه سید نو لار پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې او هغه ته وی وسو نصیحتونه راته وک. رسول صلی الله خوشاله شو
چې زه د باندې کې اثر کیږي. رسول سم نصیحت شروع کو، قرآن تلاوت شروع کو، دې ظالم د رسول سم په مخ باندې لاړې ټوکړې. بیا راغی نو بیت ملګری خوشاله شو. یو پیر د ابی ابن خلف پر رسول سم پسیم راغی، یو زوړ اډوکی راوړو پوخانه، هغه دې سي په لاسو کې نیولو دي سي ویری جو وی تسوي جدا و بیا را پاسي، تسوي جدا و بیا را پاسي. رسول سم ته او بیا را پاسي، تب په کوم را پاسي او بیا به جهنم تمځي. او الله سبحانه وتعالى د آیتونو نازل کړو، وضرب لنا مثلا ونسي خلقا. الله وی موږ ته مثالونه بیانې، وزان تیر دي چې دې ما څنګه پیدا کړم. قال من يحيي العظام وهي رميم. او وی چې دا ډوکی باندې الله به څنګه راځوندې کی، او دا خو به زره زره شي ختم شي. قل يحييها الذي انشأها اول مره. ورته وای هغه رب په دویم پر پاسي، او هغه رب په دویم پر را پیدا کوي کوم رب چې په اول پر پیدا کړي. کوم رب چې اول پر د انسانان پیدا کړي، ما هغه رب په دویم پر را پاسي. دا د مشرکانو هغه ظلمونه هغه زیاتیو، دومره ظالمان. په صحیح بخاری کې دا حدیث عروه بن الزبیر وی سألت عبد الله بن عمرو، دا عبد الله بن عمرو دا نومه تپوسو کو، عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جئت أخو رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم وموتي ما خبرك بديباني رسول صلى الله عليه وسلم تكم دير تكليف ملاو شيء د مشرکان و طرفنا فمکه کی وما ته وی چې رأيت عقبه مالي دلو عقبه بن ابي معيط وي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پس وهو يصلي او غدا کعبه په خوا کې منځ فوضع رداءه في عنقه. نو د رسول صلی الله علیه وسلم دا صادری کم چې بر بدن باندې پروتو دای را جمع کو د رسول صلی الله علیه وسلم د مری ته واچو فخنقه به خنقا شديدا او سم زور ورکو کوشش کو چې رسول صلی الله علیه وسلم پانسی ک او د رسول صلی الله علیه وسلم د سترګې روتی دي بهر ته او دا مخ دغه تکسور شو حتى جاء ابو بکر صدیق رضی الله عنه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه دیو مخورج انسانو زورور انسان راغنو اغله دیکور کړه خو ته گزار کړو او د آیت وی اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. تاسو سره په دی وجنی چې صرف دا وی چې زما رب الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم اخ کار دلایل تر وړي دي ځکه خبرې نه کوي. تاسو څنګه سره وځنی بس سیرتونه کې راځي ان شاء الله دغه تفصیل به پر روان درسونه کوم چې بیا د قریش را جمع شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دومره وو چې مخې بیا پته نه لګیدا او په دیوالو کې به رسول الله تواضع کو یا رسول الله تزه پوه شم او دوی زبر دوی سره ګورم یو سره و ایمان جذبه غیرت د دې ته وای یا رسول الله ته دې ته زه دوی سره ګورم دومره وو چې د مخ پته نه لګیدا د مخې تکسر بیوشه کوړه راو پلار دغه ابو قحافه هغه ته سرته کېناست چې دې اوس په هوش کې راشي مور وته ناست خزه وته ناست او چې څنګه په هوش کې راغی نه ولني خبره دا وکړه وی رسول صلی الله علیه وسلم څنګه ظالمانو خو د سی ویل نه دي دا هغه ته خده وی زه هغه وخت پورې نه منم چې سو پر مالی دلې نه ویلګي وبوس کې سو خرج حالت ته برابر شوی نه ما ته بخای چې ما بخپل سترګو نه لیدل او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکلیف رسیدلې او دا غنه ویني ویږي او یې هغه وجلې او زه په کور کې ناسم بس کوم نو زمانه بغټ بیمانه بل سوکني د زمکه به مخ باندې زه بلایزم هغه ګورم هغه دې ایمانونو دانو چې د بچو د لاسه دین پاتې کیږي یا د خپل بدن د لاسه دین پاتې کیږي یا د پیسو د لاسه او د مزدوري د لاسه دین پاتې کیږي یا د ملک او د قوم او د عزت د لاسه دین پاتې دي خلک نو ذکر الله سبحانه وتعالى د دې انسان تذکر په قران کې کړی ده ثاني اثنين ذوما في الغار اذ يقول لصاحبه الله تعالی ویده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګره وې
نه منله رای وستو دو کسانو نیول او چت کړه او رسول په سیرا وستو وري وټکو رسول سم راوته یا رسول الله ته برابرۍ هغه زه برابرۍ مو ځل الحمدلله ته برابرۍ دغه نه باندې بیا وبوس کې دغه نه باندې بیا خوراک شروع دا یو طریقو د غوی رسول سم د تنګولو چې د ظالم ورغه عقوبه او د رسول سم مریته د کپړه واچول کوشش دغه د پنسي کولو کو چې دې موږ مړ کو دا خبره ختمه کو او سبحان الله د آیت ساتي الله په قران کې قل جاء الحق او پیغمبر د خلکو ته راغه حق د زمانه د سده دا د حق زمانه ده وما يبدئ الباطل وما يعيد او صبر اخکار شي باطل او صبر شي باطل الله د زمانه د حق زمانه ده سب سر اخکار کی باطل او سب بیا راشي باطل ختم شي وي ډړې ولې شي وي نو دی اوس کوشش کوي چې سړی ملک الکه ملکوي سره کېره وسره په میدان باندې دلایل بیان کې چې ته په نه حق موږ په حق نه وجنی وسره وجنی دا د باطل پرسو په خانه د طریقه را روانه ده چې حق پرسو دا وي تابه ملک تاسو سره بداو کو تاسو سره بدغه اکثر ما د ټلیفون راشي د پاکستان نه د افغانستان ته دی الله دلته راولي موږ به سره وګورو څه کې ته ما سره پهلوانی کې ما سره کشتی کې پرزول کې کنه دلایل راته بیانې دلایل خو تر هر ځینه بیانولای شي خو مطلب څه د خبرې د بوزدله چې تاسو سره نور هیڅ نشتی خدغه بکې چې لاس باچې کنزلی بکې ټوپک او تماچه برالي د جیل مسله بکې حکومت کې به کیس داخله کړي د کلی نو می شړې کور براله ورانه کنزلی بکې مور پلار براله کنزي خزه بکنزي بچي بکنزي نور داغه نه بعد هیڅ نشتی وما يبدئ الباطل وما يعيد او سبب باطل راخکارشي او سبب یا راشي باطل سبب باطل راخکارشي د حق په مخ کې او سبب یا راشي باطل الله اکبر الله شکر دی چې د حق موږ ته نصیب کړي او په دې باندې الله شکر وباسي په مخ د الله شکر وباسي چې په دې دومره کسانو کې پر دومره انسانانو کې تاسو ته حق نصیب کړي سوچ دین قال الله وقال الرسول وقال الصحابه الله داوی د الله پیغمبر داوی صحابه کرام داوی د دې نه خو نور سشتي کنو راخو چا سره صحیح مونږ ته وی یو سره چې علما هم د قدرې خبرې به بیانې علما شتي خو علما به خپل خبرې نه کوي علما به څه بیانې هم د قدرې قال الله وقال الرسول وقال الصحابه نو علما یو پوړی شو زمنګ او د قران او حدیث او د صحابه کرام په منځ کې موږ باغو ته رسي دا نه چې موږ ته بنوي مسلې په دین کې راوباسي بدعت او خرافات نو دي ظالمانو کوشش وکړي چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سکو مړی کو پانسی کو خودي شغونی شو کوله اخنس الثقفي دا هغه انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم سخت تنګو الله سبحانه وتعالى په قران کې په سورۃ القلم کې د نه بد صفات ذکر کړي ولا تطع كل حلاف مهين الله ممن خبره د دې ډیر قسم خور قسمونه به خورو په مخ مهین سپک انسان دی هماز مشاء بنمیم بدی ردی به ویلي مشاء بنمیم چغل خور انسان مناع للخير معتد اثيم خیر به من کو د خلقونه د الله د حدودنا اوریدل انسانو سخت ګناګار الله وي عتل بعد ذلك زنيم الله وي او د دې ټول صفات سره سره حرامین دی وي زنیم هغه انسان ته ویل کیږي چې هغه سره څوک بدکاری وکړي الله دې سره بدکاری نه شي دی وي دا دومره خبيث انسانو چې رب العالمین د خباثت ذکر کو په قران کې تاسو اندازه ولګوي چې الله د چا خباثت ذکر کې په قران کې چې دا انسان حرامي دی او دا بد فعل دی او د سره بد فعل شوی دی نو تاسو اندازه ولګوي چې دا سره به څومره حرامي وي په قسمه طریقو سره د رسول سم تنګ کړي
ابو جهل څه کمې نه پرې خو د رسول سم په تنګولو کې خدای خبره یې ساتي ناشنا خبره چې ابو جهل به د شپې تو د رسول سم کوړه بناسو قران به اورېدو غره ها سحر درنه لګیدو مخکې بیا واپس راغی چې څوک نوې نه ني په مخه بچو او ناس وو د قران به خوګ لګیدو خو چې کله دي شي ساواز به واره دی یو څوک روان دي يرنه لګیدو به کوړه واپس راغی پسړ کې به دا خبرې کول خلکو ته وګو وانه وري قران غره متاثر بش د خپل متاثر شي خو الله ول توفیق نه ورکو ځکه چې زړه خنو نور دې متاثر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دعوت نه دی ابو جهل بچی چل کو دومره ظالم انسانو په صحیح مسلم کې دا حدیث ته د ابو هريره رضی الله عنه وی ابو جهل یو پیر دا وی چې هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم د کعبه سره خوا کې ناسو د ملګرو ته وی دا محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو په مخ کې راځي او دلته سجدي لګي تندې په دې ځمکه راکایي هغه ته نعم وی واللات والعزى قسم دي باللات وبعزى بوتمان لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب كما ولد دي بسجده باندې نو دا خپه بزره د بدی مری باندې एकदम ولا ساتي وباسه او یا بزره د مخ خپه دي خورو کې جره خړ کمر فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدغه وخت رسول سمرا وهو يصلي او رسول صلی الله علیه وسلم منشوروک د لار چې د رسول الله سلام په دې مری باندې خپکېږي او باج راوتونه کې راځي چې کانه د ځان سره راغست غټ کانه راغست وې د زره د سر لراچو خو چې کله راغی رسول سم تر نږدې شو او هو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه شاته منډه کړه په شار روان شو او د لاسونه دې مخې ته نیولې لکه څوک چې ودل سوی خلکو دې سي چلو شو ابو الحكم تا غډيري غټي غټي ویلې ته ورشاته شو وان بيني وبينه لخندقا من نار زماو دغه په منځ کې یو کنده د اور کنده او سو وزري په ښکاری رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لو دنا مني کچته ډیر نږدې شي کنه مات نو ملائکه ډیر نیو دې به زر زر کړه ټوکړي ټوکړي کړه وې الله سبحانه وتعالى بیا آیتونه نازل کړو کنه ارايت الذي ينهى هغه دې خیال وغه منه چې کوله عبدا اذا صلى زما بنده من کو د منځنه الم يعلم بان الله يرى دي جاهل ته پته نشي چې الله د هر سيري لنسفعا بالناصيه الله سبحانه وتعالى وی کده غلې نشو په دې تندې بوته موږ داونه ولګو دغه تندینه به ونی سو جهنم دی ورته به گزار کو یو روایت کې دا راځي چې دلال پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ورته وی د مقام ابراهیم سره رسول الله سجده لګول او موزیک او منځل برته دی ودرې وته وی الم انهك عن هذا مقتدینا منکړنه تسکی رسول صلی الله علیه وسلم هم خبري سخت کړي د سره اوازونه دوه تیش نو دوته وی بی ای شیء تهددنی تما په سبن یری دی ټول علاقه ته ملک ته معلومه ده چې زما لخر په ټولو کې زوره ور دي او زه غټ سړی یم رب العالمین آیتونه نازل کړو فلیدعو نادیا را دي ولې د خپل لخر ځه سندعو الزبانیه موږ به سیم هغه ملائک راولو چې هغه د جهنم چوکیداران دي چې د پته ولګي لا دی ولې خپل لخر را مخامخ دي سندعو الزبانیه کلا لا تطعه واسجد واقترب دا خبره ممنه ای پیغمبره سجده کوا الله سبحانه وتعالى په دې ځکه دې ذلیل کو دغه شان دې ظالمانو یو طریقه دا جوړ کړی و یو بل ته دا خبره کړی وي کله چې دا پیغمبر تلاوت کوي نو شور پکې کوي چې زړه تلاوت څوک نه اوري الله په قران کې دا خبر کړی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه ما اريد القران شور کوي بدیږي لعلكم تغلبون کې دې چې تاسو ضرور شي د سفر قران به ضرور شي خبل یو طریقې ناشنا دا کول دي مشرکانو رابطه د يهودو سره جوړ کړ کم چې په مدینه کې اوسېدو
او د یهودو سره خو علم وکنه نو لاړو په هغو پسې وی تاسو څه وایئ دا سړی څنګه موږ کمزوری کړو نو هغو ته یو څو سوالونه وښو وی لاړ شئ د درې خبرو تپوس دې وکړئ که د دوو جواب یې درکړو د یو یې در نه کړو بیا دا پیغمبر دی دوی رالو رسول الله سلم ته وی د اصحاب الکهف څوک دویم سوال دا دی ذوالقرنین څوک دریم سوال دا دی چې دا روح څه ته وایي الله سبحانه تعالی پوره صورت نازل کو د سورة الکهف هغې ته ویل کېږي او باقي د اصحاب کهف واقعه ورته بیان کړه او بل واقعه ويسألونك عن ذي القرنين تپوس کوي ته ذو القرنین مبارک هو ورته ذو القرنین دا دریم سوال ويسألونك عن الروح تپوس کوي د سا مبارک ساسي شه ده قل الروح من امر ربي د دې علم د الله سره دی کې غلطات شي خو دا ویلی وی کړه دوه جواب درکو دی یو در نه کو د پیغمبر دی دوی ویلی چې دوه جواب راکو دی یو را نه کو بیا مونږ نه منله خو یو طریقې دا و چې د يهودو خاله بتلو دا غوینه به خبرې زده کول او هغه به راوړي د دې لپاره په دې کې چې ته پاتې راول ابو جهل بدا چل کو چې کله به ته پته ولګی چې یو سړی اسلام قبول کو او دا سړی به زورور او مالدار به نو د په سبانی یرو به بدی باندې وی تجارت به ختم شي عزت به خراب شي څوک به سره غم خادي نه کوي او چې کله به سړی کمزور و نو هغه به یرو هغه به سخت عذابونه ورکول د عثمان ابن عفان رضی الله عنه تر د عثمان بن عفان سره به سجل کو هغه به په یو چټای کې بند کو چې هغه چټای جوړ شي و د کجورو د ونو د پانی چې د دینه جوړ شي و په دې کې به بالکل نچکو بند به کو او به بوتلاندې ور لګول او غلوګي او په دمه لګیدو د دې لپاره چې اسلام پریری سبحان الله خدا غرونه دي دا غرونه دي د دې په اساني سره خو دوی دا خبرې نه پریری عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی اولنی وکسان چې اسلام ښکار کړی دی په مکه کې ابو سوبتی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم وابو بکر وعمار رضی الله عنه ودغه واقعیت بیانو وامه سمیه ودغه مور سمیه وصهيب وبلال والمقداد فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم هرچی رسول صلی الله علیه وسلم دے فمنعه الله بعمه ابي طالب اتخلق سنی شو له چا دلاسه ابو طالب دلاسه الله سبحانه وتعالى د ابو طالب یو ذریعہ وګرځوله چې د حفاظت کوي د باقی چې کوم د دې بیا هم قومونه وسو وي په دې ټولو کې کمزور چې کم دی هغه بلال رضی الله عنه هان على قومه خپل قوم ته سپک ډیر ښکارېدو د باقی چې کوم وي دوی ته به زغری واچولې د وسپنو او بیا به په نور کې سملولي وو دا ټول به راويستي و بهر ته بلال رضی الله ذکر کونو د بلال رضی الله خبره به وکړو بلال رضی الله عنه امیہ ابن خلف دغه سره غلامو چې کله امیہ ته پته ولګی چې د اسلام قبول کړو دا تک تور انسان او سبحان الله دین انسان خسته کوي او بيدینی انسان بدرنګ کوي د خبره کې چې سوچ کړي کنه د يهودو نه سره تو ګورخه سپین او سپین سره خلک بګشتي او تکیشنې سترګي ایسوم لري او په دې مسلمانانو کې دنیا دي چې تک تور به خو مخ نه ورانه خيج زما دي ځوانانو ته د نصیحت ته د نوی ځوانان چې کم دي د میک اپونو والو د ګيري جخري یو د ویختو کې چې قسم چلونه کړي په دیم ځان چې د خپل نه کوګره تسوي چې زو بګیره باندې بلیډ راکاګم د شین مخ باندې ولې زو بخکل ښکار شم یا زو بګیره ولکم زو بخکل ښکارم یا بریت وغټ کوم وسکی بوله جوړ کوم وګدي زو بدمعاش کارم خپل بخکارم یا ویخته به د انګريزانو په شاواله کوم نیم واله کې نیم پرید او نیم ودرو او نیم سملو ته بخکل ښکار شي کله ښکار کېده غواړي رب العالمین د صحابه کرام مبارک وي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود
الله وی د هغوی په مخ کې رڼاګانې وي د سجدو د لاسه د دین د لاسه. اصل ښایست دا دی چې یو سړی ښایسته شي د دین په ښایست باندې د ده سره به هېڅوک مقابله نشي کولی. بلال رضی الله عنه تک تور انسان، ښایست یې نه و، نسب یې نه و، نو قوم یې نه و، او دی د حبشې و، امیه بن خلف سره و. کله چې دی مسلمان شو امیه ته پته ولګېده نو امیه ظالم به دا چل کو چې د دې سټ ته به پړی واچو او بیا به دا پړی ماشومانانو له ورکو په مکه کې یطوفون به فی جبال مکه، نو هغوی به د مکې په دې غرونو کې کتب و او بربیب و. په د مکې غرونو تاسو لیدلي که په دې تکو تورو غرونو کې او په دې ګرمو ګرمو غرونو کې به بلال رضی الله عنه په مرۍ کې پړی اچولی او کتبه به و بربیب و او کمیس به یې ترې ویستی و، تر دې چې د دې پړي هغه اثرات دا به د هغه په دې مرۍ کې ښکاره شو. امیه بن خلف به سره چې خبره کوله نو یو ګزار به وله په امسا باندې ورکوه، چې څنګه به خبره کوله هغې سره به یې ګزار ورکوه. د سحر نه د ماښامه پورې به نور ته کېنولی و، خوراک او څښاک به وله نه ورکوه. او په دې ټولو کې زوروره خبره دا وه چې کله به نور سم تیز شو نو دی به بهر ته راوویستو او څه به یې ملو په یو ګټ باندې، او بیا به امر وکړو چې یو بل ګټ راوړي غټ، هغه به څلورو او اتو کسانو نشي اوچتولی، هغه به یې راوړو، هغه به یې د په دې سینه باندې کېښو او بیا به ورته والله لا تزال هکذا حتی تموت او تکفر بمحمد صلی الله علیه وسلم. دغه شان به یا به مړ کېږي یا به د محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار کړي او د لات او د عزا بندګي به کوي او هغه به یو ټکی وي احد احد، الله یو دی یو دی. په دې طریقه باندې بلال رضی الله عنه سره ظلمونه او زیاتي روانو. او ما د بلال رضی الله عنه سیرت بیان کړی دی تفصیلي، هغه واورئ. دلته د مقام دغه د سیرت بیانولو نه خو صرف ما اشاره وکړه چې د زیاتۍ د مسلمانانو سره روانو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره باندې تېرېدو ویلي چې د بلال سره خو زیاتۍ ډېر زیات کي، نو ورغی په امیه پسې او د هغه سره کېناستو، ورته ویې ما سره یو غلام دی او هغه د ده نه زورور دی، څه دې خیال دی چې دا بدل کړو د یو بل سره؟ هغه وایي صحیح ده بدل به یې کړو. نه خپل غلام مري راواغستو، هغه هغه له ورکړو، دغه یې د هغه نه راخلاص کړو او بیا یې ازاد کړو د الله دپاره. او بعضې روایتونو کې راځي چې ده څه تقریبا 280 یا 200 دیناره یا درهمو باندې دی اغستی دی او بیا ازاد کړو. او ځکه به عمر بن خطاب رضی الله عنه وی ابوبکر سیدنا، ابوبکر زمونږ څه دی؟ زمونږ مشر دی. واعتق سیدنا، او زمونږ مشر یې ازاد کړی دی. وی ابوبکر سیدنا واعتق سیدنا، زمونږ مشر وی دم مشر ازاد کړی. بلال رضی الله عنه ګوره د حبشي او کمزور انسان خو عمر بن خطاب ورته مشر وی، دا د دین هغه عزت دی. ځکه ورته ورځ رسول صلی الله علیه وسلم وی بلال وی جنت ته تللی وم ستا د پیزارو د اواز ما هلته واورېدو. کم ترې چې خاص عمل کې هغه رسول الله خاص عمل خو نشته، خو دا دی چې همیشه په اوداسه کې اوسم او چې کله اودس وکړم نو په هغې پسې 2 رکعته لازم کوم. دا و قصه د بلال رضی الله عنه. د هغې نه بعد بیا راشه عمار بن یاسر رضی الله عنه. الله اکبر. عمار بن یاسر په اصل کې د عمار بن یاسر چې دی د یو قبیله و چې هغه قبیله د یمن وه او دا مکې ته راغلي و. دوی د ده دا ترونه مکې ته راغلي و په یو ورور پسې، نو دا 2 بیا واپس لاړو، دا یو چې دی په دغه ځای کې پاتې شو هغه یاسر دی. نو بیا یو کس و د بنو مخزوم قبیلې چې دا غټ خاندان دی، دغه نوم ابو حذیفه ابن المغیره. نو دی دغه په امان کې شو، دغه په عهد کې شو، یعنی هغه وایي زه به تا ساتم. بیا د ابو حذیفه سره یوه وینځه وه چې د هغې نوم و سمیه بنت خیاط. نو دغه سمیه واده کړه چا ته؟ د یاسر ته. نو د دوی یو زوی پیدا شو، دغه نوم څه و؟ عمار. ابو حذیفه بیا دا چل وکړو چې دی آزاد کو، او یو څو ورځې بعد بیا ابو حذیفه مړ شو. اسلام راغی. چې څنګه اسلام راغی نو یاسر او سمیه او عمار رضی الله عنهم اجمعین او د دوی یو بل ورور عبدالله ابن یاسر د ټولو اسلام قبول. نو بنو مخزوم کم خاندان چې دوی له ځای ورکړی هغوی غوسه شو په دې باندې.
قسمه قسم عذابونه به دوی له ورکول او چې کله به نور تیز شو نو دوی به راویستو د شړې ځمکې ته او هلته به یې تړلي وو یا به الټه سملولي وو سینې به په ځمکې باندې وي ملاګانې به اسمان ته وي رسول الله سلام به په دوی باندې تېرېدو په سترګو کې به اوښکې وي او دا درې واړه به دغه شان سملولي وو رسول سم بوته صبرا آل یاسر صبر کوي صبر د یاسر خاندان صبر کوي فإن موعدکم الجنه جنت کو ملاویږي به او د رسول صلی الله علیه وسلم طاقت نه رسیدو چې دوی سره مرسته کړي ابو جهل راغې په سمیه پسې دومره ورته وویل تا چې په دې محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی د ښکاري ده چې هغه د حسن نه متاثره شوی ته په هغه باندې عاشقه شوی نو هغې ول په جواب کې ډېرې سختې خبرې ورته وکړې نو هغه یو غش یې راوویستو او هغه د هغې په دې عورت کې ورننه ویستو او هغې په غزي باندې ووجله اولنی شهید انسان اولنی شهید په اسلام کې هغه سمیه رضی الله عنها ده اولنی انسان چې مړ شوی دی د رسول سم د نبوت نه بعد د اسلام دپاره هغه څوک ده هغه یوه ښځه ده وګوته کولو کې هغه یوه ښځه ده سمیه رضی الله عنها بس سیرتونو کې داسې راځي چې دی وتړله پړی ورته واچوله پړی بیا اوښان ورته واچول او دی ورته لرې ولاړو او غش یې برابر ساتلی نو دا غش یې وویشتو د دې په دې عورت باندې نه هغه عورت کې هغه غش یې دننه را په شاتې ووتو او بیا د اوښان وزغلول نو سمیه رضی الله عنه هغه یې دوه ټوکړې یې کړه رسول صلی الله علیه وسلم په دوی باندې به تېرېدو خو څه به یې کولی نه شو ځکه د عثمان رضی الله عنه حدیث دی وایي چې زه یې ورځ د رسول صلی پسې روان وم وایي لاس کې ما له لاس را کړی او د مکې په دې شړه ځمکه دې روان حتی اتی علی آل عمار داسې تېرېدو چې وکتو نو د عمار خاندان چې دی هلته پروت و ټول هغوی له عذابونه ورکول نو ابو عمار دا و یاسر رضی الله عنه و یا رسول الله یا رسول الله حالات دغه دي وي لکه د یو درخواست لکه که مرسته زموږ سره وکړي یا رسول الله دا حال دی دغه ځای ما دا مې ښځه دغه هلکان یې تړلي رسول صلی الله صبرا صبرا آل یاسر یاسر خاندان صبر کوي فإن موعدکم الجنه جنت کې به ملاویږي رسول صلی الله علیه وسلم مرسته نشو کولی دلیل له بدی باندې چې لكل مقام مقال د هر ځای لپاره خپل خبرې د باز من کې د بی علم مفتیان چې کم دي نو دوی دغه ته نه ګوري خو فتوا راچې ټاپه وسره یې بس کله مسلمانان کمزوري نو بیا یو قسمه خبره کله مسلمانان زوروري نو بیا بل قسمه خبره یو سړی ته ته وي بې غیرته مسلمانانو سره دا ظلم کیږي او ته دیسې ته کافر یې ته دیسې نو دیسې به د رسول صلی مبارک یې سوی په خپلو سترګو ویني دا ظلم خو حکمت دا دی دلته چې غلی پاتې شه ځکه که دوی سره چیړي نو تا سره د شمار یو څو ملګري دا دلم ختموي اسلام هغه بنیاد بدله ختم کړي دغه بنیاد ورو زیاتېدو په مدینه کې د مسلمانانو یو ملک جوړ شو به ښه بدل واغستو د ابو جهل نه د ابو جهل په شان چې څومره ظالمان وو ټول نه بدل واغستو خو که په دغه ورځ رسول صلی توره راغستې او راوتې وې دا صحابه کرامو پاتې شي نشو پاتې کېږي د هر ځای لپاره خپله خبرې لږ په دې فتوو کې لږ ګزاره کوئ او ډېر ګرمېږئ مه او مه د علماو نه مخکې کېږئ د دې بعضو دا جذبه چې دا د سر نه م واوړي بره دینداري چې کله په سر ور واوړي نو سړي ته نقصان رسوي حدود کراس کې کوم حدود چې الله او د الله رسول یې ښودي نو سمیه رضی الله عنها هغه دغه شامله شو او یاسر چې دی د هغې خاوند هغه هم دغه سختو کې مړ شو عمار رضی الله عنه د هغوی نه بعد ژوند تېر کړی او هغه ته قسمه قسم عذابونه میلاو شوي دي تر دې چې هغوی مجبوره کړو په دې باندې چې ته به د کفر خبره کې هغه وکړه د کفر خبره بیا راغی په رسول صلی الله علیه وسلم سخت خفه و رسول صلی الله علیه وسلم ما وراءک
سی چلے عمار خپے وی شر یا رسول الله شر دے شر وی نوری سم نشتی څه شر دے وی مشرکانو دا وخت پورې نه پرې خودم ترستو چې ما ستا په باره کې خبرې نه وي کړې رسول سموتی زړه دې څنګه دی زړه وی مطمئنا بالایمان وی زړه خو مې برابر دی وی فان عادوا فعد کبیا سره دغه چل کې ته بیا دغه خبرې وکړه کمی چې کړې ځکه دا تاسو زور زبردستی شي الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړو من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان الله وی کزړه مطمئنی او کافرانو سره زور زبردستی وکي او د کفر خبر صرف په جبه باندې وکي دنه کافر کی نو پدیو کې د عمار بچ پاتې شو راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې دا د عمار د واقعو بل واقعو بیان کو د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله ابن مسعود رنده یو ناشنا صحابي دی او د سیرت هم تفصیلا بیان کړي او د وړو کې په ورځو کې کوم ورځو کې د اسلام قبول کو د رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا اخلاق عبد الله ابن مسعود په خپل وی اول پیر چې د رسول صلی الله علیه وسلم ملاو شوم وی زری سي زوان علیکم بدغه ورځو کې او امام بيزي غړي ساتري د عقبه ابن ابي معيط تپاره عقبه ابن ابي معيط مخکې تیر شو ګر خبيث انسان داغه لپاره به د بيزي غړي ساتري وی فمر ربي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر او رسول صلی الله علیه وسلم پر تیر شو وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې وی څه پي خنيشتي وی ما ته چې پيشتي خو د زما سره امانت تر نشم درکول وی ما ته وی چې دشي بیزه پکشتي چې هغه وچه اس پکیم نه وی مې جاو خوشتي ویره ولا ما اره واست رسول صلی الله علیه وسلم چې پاګه باندې لا سو د پي ورډه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پي وس کله ابوبکر صدیق هم وس مال امرک وی بیا زه پر رسول په سیورل به موتی چې د تاسو چې کومه ده خبره وکړه وی رسول صلی الله علیه وسلم په سر باندې لاس راخ کوي چې الله دې پتا رحم وکي او خيار الکه په الکه دې سره د رسول سره تعلقات جوړ شو او اسلام قبول کو خو کمزور و سو خاندان وسره نه وشاته چاغوی د مرسته کړي بل جی سمیم ډیر کمزور و او د پندې دومره نری وی دومره نری چې کله د ونی په یو خاخ باندې کینه سوسلی براله خاخ به مړقو دی به سره مړقو او ځکه په بعض صحابه کرام ولاړو او چې سلی رااله د وړقې دره پندې ښکار شو وخندل یا رسول الله تعجبون من ساقه ادري پندو کې تاسو په تعجب کې چولې په الله ته قسم خورم د دره پندې د قیامت پورز پتل کې د جبل احد نم درنی دا کمزور انسان او د رسول صلی مسواک او پیزار د همیشه د ګرځول او ذکر ته ویل کېږي صاحب السواک والنعلين مسواک او پیزار والا بس رسول چې بچرته وته د پیزار رسول ته کې خو بیا رسول پیزارو چې ترخ کې به د قشن ویلو مسواک به نظر تیار نیولو چې کوم چې رسول مسواک استعمالو د بوله ورکو د دې سره قسم ظلمونه شوي دي خو یو ناشنا واقعیت بیانوم په غوښنه به درس ختمو هغه ده چې با صحابه کرام ناسو د کعبه په خوا کې او دا ګوره کمزور انسان دی ښا ځدی الکانو ته خصوصا هم دي ځوانانو ته چې ووري دا قصه تاسو ځان ختم کو په دنیا کې خدا قسم ووري وي موږ ناسو صحابه کرام ناسو عبد الله بن مسعود رضی الله ټول ناسو نو دی په خپل منځ کې وی اسی قریش ګوره د وسه پوری د قران ښکارنه دی اوریدل زمونږ نه یعنی وایو موږ خو پټ پټ وایو چرته دوی زمونږ د خلونه و نه اوریدو په زور سره نو دی څوک سره په موږ کې شتي چې پاسه دوی د قران ووري چې دا الله کلام دی دوی دوی خپلو کې دا خبره کوي عبد الله بن مسعود را پاسه وی انا زبر کارو کا زبته و امکنه او د کعبه په خوا کې په دې سوري کې د مشران ناشتي د قریشو چې هغه سره غړ طاقتونه دي قومونه دي مال له جیدات دي نسب دي نغوتي ان نخشاهم عليك انما نريد رجلا له عشيره يمنعونه من القوم ان ارادوا ننتنا پتا من یریو دې سره زمون په کار دی چې دا غسر مضبوط قومي شاته نه دوی په حمله کوي دا قوم خو به بچ کی په دې باندې چې زموږ د قوم سره عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی دعوني ما پرې الله زما مرسته کوي دا سره قوم خبره کوي الله به مرسته کوي
په دې کې عبد الله بن مسعود راغی راغی د مقام ابراهیم سره ودرېد چې څنګه هلته ودرېدو هغو ته یې مخ کو زه درته یو خبره کومه هغو ته یې کوه بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان تلاوت شروع کو ناغو یو بلتو وی دې سړي لسی چل شوی لیونه شوی دی کسی چل لیونه دا دې سوی ټول پر راجم شو وی ټکو دا مخې ور ټول تکسور کو او با سیرتونو کې دې سي راځي چې دا یو غوږی ولا وشلو دومره په زور باندې وو په پیزارو په سکونو په سپیړو عبد الله بن مسعود رضانی زخمی کوټو عبد الله بن مسعود چې کله واپس راغی ناغوتی هذا الذي خشينا عليك موږ یریدو چې دوی به تاسو سره دا کار کوي ناغوته دا وی زه ګورم د دوی نه سیرېدلی نه یم که تاسو بیا وایئ نو بیا ورځم د باقي صورتونه ورته م اورو وایي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دغه کمزورې په هغه ټیم کې کمزوری و ښه کمزوری و او د بدن نه هم کمزوری دغه نری انسان دغه نری ورغلی دی هلته هغو د قرآن اوري سورة الرحمن یې شروع کړو او زمونږ دا غړ غړ بدنونه په دې باندې موږ 15 منټه قرآن نشو ویلی په دې غټو بدنونو باندې تاجود موږ نشو کولی په دې پیړو سټونو باندې موږ عمره نشو کولی په دې پیړو پندو سره موږ د الله بندګي نشو کولی نه څه شي ځواني ده زموږ ده او د ځواني کې دې ځواني لکه څنګه چې زموږ د غالبا ځوانانو ده د دې نه خو بیا د ځمکې د خېټه ښه نه ده تاسو وایئ ځمکې د خېټې دې ښه ده که نه ده ښه که نه ځواني صرف دغه دی چې ښځه او بچي ساته و ډېر وایي ما کې زور ډېر دی درون سامان ډېر اوچت وم وایي او زه مزدوري کوم او زه خلک یې مصیبت کې پلان تکړه ځوانان دی دي چې یو نری او کمزوری انسان راپاسي او قرآن تلاوت کوي د مکې د مشرکینو په مخ کې هغوی بیا وهي او داسې وایي چې مخې ورته تک سور کو او د دې بدل بیا د اغستی دی د ابوجهل نه په کوم ځای کې په بدر کې هغه واقعه به انشاءالله راشي د نورو صحابه کرامو سره چې کم سختي راغلي او کم تکلیفونه به تیر شي هغه به انشاءالله پر روان درس کې بیانو او دا خبره هم پر روان درس کې بیانو چې رسول الله سلام بیا یو مرکز د مسلمانانو لپاره مقرر کو چې هغه ته وسوي لیکلو دارالارقم د ارقم کور الته به رسول الله را جمع کېدو صحابه کرام سره مشورې کولې به چې کله صحابه کرام ډېر تنگ شو مسلمان ډېر تنگ شو رسول الله هغوی اجازه ورکړو چې لاړ شي حبشې ته اولنۍ هجرت حبشې طرف ته وکړو د هغې تفصیل به انشاءالله پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د دې ژوند تیرولو لکه څنګه چې صحابه کرامو تیر کړو الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې موږ د پیغمبر او د اسلام او د مسلمانانو دفاع وکړو او الله سبحانه وتعالی زموږ د ځواني او زموږ د وینې او زموږ د مالونه او د بچي الله دې هر څه په دین کې ولګي الله سبحانه وتعالی دې موږ د مرګ پورې په دین باندې قائم او دائم لري او الله سبحانه وتعالی موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ د توحید په عقیده باندې مضبوط یو د رسول الله په سنت باندې مضبوط یو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين